دا څه دي صاحب دې ما پوهېږي یوټیوب ته کار وشو صبر ګرفتار ما بل حوالات الحفاظ دا چې بوګس بوګس لکه دا دومره غټ خبر دی بوګس لګولې دی اخبار والا ته نه دغه غلط دی چې په حوالات کې بندا خبر په دې تاسو نیولې نه وه نیولې مو حوالات خو نه ده خو ځانان حوالات خو نه دي مطلب دا اخبار والا ټول دروغ وایي چا چې بیان ورکړه اخبار ورته دروغ وایي چا چې بیان ورکړه دروغ اسی جواب نه غواړم دی پښتون پته وای کنه استاد لور خور سره داسې څوکۍ پیدا څو کوي دا نور د لور خويندو سره چې سکیږي کوم ورکرام سره کوم ورکران کاږي سره دي جیل کې بندي کړی دي سی وسره کړی دي صرف به سره خلو ولي کنه نو نه دې چې کپړې ته شو یو ورونه سره ولې وی کنه دي جنې کړی نه دي نو جنې به جرم کوي ها جنې به جرم کوي جنې سره په جرم باندې تاسو دا کار وکړو په پارچه کېږي نه جرم کېږي نو جرم کېږي نه دا تاسو ټول د دې عمران سپیډ په دغه باندې چې دی کنه دا د دې دغه څه جوړ کړل پښتونخوا پرون په دې اخبار کې یو ډګر راغلی دی ستاسو چې څه وایي چې دا بوګس دی دا غي ضمانت مشروطي ویډیو هم راوستو مرشد اخبار هم راغسته ستاسو چې وایي چې دا بوګس هغه د فایرم دغه شو کټ شوی دی دا تاسو مرګره دی یو منټ لږ صبر وکړه څه جواب ورکړم خپنه چې زه کومه خیر دی هغه به وایي او زه جواب ورکوم تاسو لږ صبر وکړه تاسو جواب شروع ذخیره ده صحیح دا خبره داسې دا ټکی ګرفتاری شوی ده چې لیډیز سره تکرار کړی دی ډسټرکټ ګورنمنت سره د هغې حوالې سره که بیا ستاسو څه خبرې نو تاسو هغې نه تپوس کولی شئ ډسټرکټ ګورنمنت ظرف کړو چې کله ګرفتاري شوې ده ګرفتاري هم داسې نه شوې که شوې هم د ګرفتاري هر سړی لور مور خور لري که نه لري د بلې دنیا نه نه راغلی زه وایم چې زه هم دا وایم چې چونکې هغه لانجه یو داسې ایشو وه چې هغه به هم د چا لور خور مور وه هغې سره وه مونږ سره ډایرکټ به نه مونږ ته ریټن راکړی دی بیا خو په داسې شیانو کې مونږ خامخا بولو چې پرچه ورکړو د پرچه ورکړل شوې ده بیا چې کوم دا عمر وګورئ دا جینۍ جنس وګورئ او بیا دا تاڼه او بیا تاسو وایئ په تکرار باندې چا سره خبره کړه دوی د ټول یوټیوب سره په تکرار جینۍ تکرار کړی دی جینۍ سره لکه دا تاسو دې پښتون معاشرې ته څه ورکولی دی مونږ په خپله پښتانه نو بیا څنګه چې دا ته ما ته ووایه که نه چې یو جینۍ سره په تکرار باندې یو جینۍ دی باندې به جي بس وګوره کېره ما ته حتی به زما پسته راشي کیونکې زه خپله هم دلته مېلمه راغلی دغه والد صاحب دی لارې به ډاکټر خان بابا راغلی دی ستاسو ورسره خپله خبرې وکړئ یاره ستاسو دې دغه نه خبر شو والله چې زه خو اول لاړم ایس ایچ او ته کېناستم خو د دغه بچی چې دی مخې سره بس وایي چې یاره دا خو بوګس دي دا خبرې وایي بوګس دي وایي موږ وایي بدې تاڼه کې هغه ساتلي دي جو سره ترنګ وشو وی اس اس پی ناس دی او بل ملګری بال ټلیفون کوي زرا شه زرین ناس دی تانه زرا شه خبره ته ختمو درته چوم نه خبره کډاړه وکا سر دې خوده پیدا کړو زه اس پی بیا دا اس پی سره ملو شوم اوس ناس دی وی ماته زرا شه منځره ما زیری مو سرجی راځم زم د سره زم کینه ګاډي کې کینه بن څو عمر وی جی سرجی 14 سال عمر دی سوال اسکل نه سوال اسکل نه او څنګه چلو بیگا لکه د څنګه کار بلن چې دوی را لګنه ایس ډي ډي اس پی د چومو ان دار موټر کسان ور سره بیا ما چې چوتو مسر زبر سره لاړ شم ماشومان دې خیر کې تیزه کړي کنځلې کړي کنه اب زه مازیره درنه واړم وې تم لاړ شو دوی به خامخازي چې ارسنګ کې دی بزي بیا لور منت لا ما مورته مې راځه به سره یم چې بیا لاړو تانه ته شیشو خو نو هغه د کمره کې بیا کې نو بیل اولاد کې مګنه دا اوس دغه د استاد
او دوی بس خبره حل کړه ختمه کړه ها بس خبره ختمه کړه بس بچي کور سره په عزت باندې خپل کور ژوند سم مسله یې ما لامل مې ما ته کال کو پولیس باندې درسي نه به سره زیاتې کې نه بدل غیر سره غلط کار بدی کړي کنه ورته پوس نه کنه پولیس زنانه څوک نه راغلي کنه دوی ډایرکټ راځي دي په دې موږ له غوسه راغلي کنه زه چې څه کوم کنه هغه به کوم اجازه نه واغستو دوی ما څه چې سپول هغه مې هم کړ دا چې دې دا تاسو له پکار وره نه به خو خبره هر شو چې بس الله خیر وکړه او هغه ټولې دې دا ټول نشته الحمدلله یو دا الله نه یاره پکار دي کار پته یاره پته خبره نشو ما خدا شک دی چې هغه یو خبره راوړي چلو وایي نو دې چې وسو نه ارثه ورولي خو نه کنه نه الحمدلله ته په خپل افکار د تر کړی کوم مثلا غره والا خلک نه وي دا په ګوره چې زه ته ویریدو کنه دا نور سره بد دي نه بالکل نن ما سره ثقافت کړم چې دا څه خبره حل شو ختم شو زه نه وایم چې دا حل شو بالکل دړنه ګوره لګي مې روي کنه نه یریدلی نه وجود دړنه کله ولالي ما کنه سوي هم ما ته وایي خبره حل زي بس سلام سره دې روټه سره روټه تللی وي کنه مهربان تاسو دا حل شو دا